سلامونه نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو د حسیب الله سنگین ټکنیکل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. قدرمنو لیدونکو نن درته په یو داسې ټریک باندې کار کوم چې د هغې په اساس باندې تاسو کولی شئ په اکسل پروګرام کې خپله ډیټا ژر تر ژره یعنې په ډیر کم وخت کې پرته د وخت ضایع څخه کالکولیټ کړئ. یعنې که چیرته د بیلګې په توګه که چیرته تاسو په یو دفتر کې کار کوئ که هغه که دولتي ارګان وي او که خصوصي سکتور وي او ستاسو لاین منیجر له تاسو څخه د کارمندانو د سلري د 6 میاشتني راپور غوښتنه وکړي، نو په دې اساس باندې تاسو څه ډول کولی شئ چې خپل لاین منیجر ته نوموړی راپور ژر تر ژره وړاندې کړئ. نو د دغه ټریک د استفاده کولو لپاره مخکې له مخکې نه ما درته یو اکسل ډاکومنټ چمتو کړی دی. راځو او اکسل ډاکومنټ خلاصو. قدرمنو لیدونکو کومه ډیټا چې تاسو ګورئ فرض کړئ دا د یو شرکت یا د یو دفتر ډیټا ده چې په دې کې تر 14 کسانو پورې کارمندان په مختلفو پوزیشنونو باندې دندې ترسره کوي. اوس زموږ او تاسو مدیر یا د دغه بخش باصلاحیته کس راځي او زمونږ نه د دغه کارمندانو د 2 میاشتو یا د 3 میاشتو یا د 6 میاشتو د سلري د ټوټل غوښتنه کوي. یعنې که چیرته سوال له تاسو څخه په داسې شکل باندې مطرح شي چې موږ ته د احمد په ارتباط باندې معلومات راکړئ چې موږ احمد ته د 6 میاشتو څومره سلري یا څومره معاش یا تنخواه ورکوو. دا چې موږ او تاسو احمد دلته په لومړی رو کې لرو، یعنې د احمد په ارتباط باندې معلومات تاسو په لومړی رو کې کتلی شئ، نو د احمد د معاشاتو په ارتباط باندې هم معلومات موجود دي چې مثلا احمد د موږ سره د منیجر په حیث باندې کار کوي. میاشتنۍ تنخواه یې 45,000 افغانۍ ده چې په جنوري کې 45,000 افغانۍ اخیستې دي، په فبروري کې همچنان، په مارچ، اپریل، می او جون کې. اوس که چیرته زموږ او ستاسو نه زموږ لاین منیجر داسې غوښتنه وکړي چې ما ته د احمد د 6 میاشتو د سلري راپور راکړئ. مثلا احمد په 6 میاشتو کې څومره تنخواه له موږ څخه اخیستې ده. نو د دغه پروسې د ژر تر ژره اجرا کولو په موخه باندې موږ او تاسو راځو د احمد د رو په ښي طرف کې یعنې په وروستي کالم کې د ټوټل په نامه باندې یو سیل لرو چې د نوموړي په نوموړي سیل کې موږ او تاسو د احمد د 6 میاشتو د تنخواه مجموعه انټري کولی شو. په همدې اساس باندې له موږ څخه غوښتنه وشوه چې موږ ته د احمد د 6 میاشتنۍ سلري ټوټل راکړئ یا مجموعه راکړئ. نو موږ راځو د احمد مخامخ د ټوټل په سیل کې کلیک کوو، وروسته د هغې نه مساوي د جنوري د میاشتې معاش جمع فبروري جمع مارچ جمع اپریل جمع می جمع جون او بالاخره انټر. موږ او تاسو ته څرګنده شوله چې احمد له موږ څخه په 6 میاشتو کې 2,70,000 افغانۍ تنخواه اخیستې ده. اوس د دغه کالکولیشن دغه اوږده طریقه وه چې موږ او تاسو د هرې میاشتې سیل جدا جدا جمع کړله که نه. نو اوس که چیرته موږ له دې څخه په نسبتا اسانه طریقه باندې کار وکړو، یعنې همدغه 2,70,000 ټوټل موږ او تاسو له دې څخه په اسانه طریقه باندې څه ډول ایستلی شو. نو اسانه طریقه یې موږ او تاسو د دې دپاره یو فورمول لرو چې د فورمول په اساس باندې موږ او تاسو کولی شو نوموړی کالکولیشن هم ترسره کړو. فورمول په دې ډول باندې دی: لومړی مساوي سم قوس باز یا قوس شروع د هر څومره میاشتو غوښتنه چې له موږ څخه شوې په همغه اندازه باندې میاشتې سلیکټ کوو. یعنې له موږ څخه د جنوري څخه تر جون پورې د 6 میاشتو د سلرۍ د ټوټل یا د کالکولیشن غوښتنه شوې ده. موږ هم تاسو د جنوري څخه تر جون پورې سیلونه سلیکټ کوو، وروسته د هغې نه قوس بسته کوو او بالاخره انټر کوو.
هماغه 2,70,000 افغانۍ ټوټل موږ او تاسې په دې طریقه باندې هم وکولی شوی چې وباسو. خو دا طریقه هم څه نه څه وخت نیسي تر څو چې موږ او تاسو فرموله بیا قوس شروع بیا بالاخره سلیکشن او بیا وروسته د هغې نه بېرته قوس بسته او د انټر په واسطه باندې موږ او تاسو کولی شو دغه کالکولیټ وکړو. دا هم یو څه نه څه وختګیره ده. د دې نه اسانه طریقه څه ډول ده؟ د دې نه اسانه طریقه موږ او تاسو کولی شو په دې طریقه باندې هم د نوموړي ډیټا کالکولیټ وکړو. راځو په همدغه ټوټل کې کلیک کوو او له کیبورډ څخه د الټ مثبت بټن یې کیکاږو. الټ مثبت وروسته د هغې نه راځو له جنوري څخه تر جون پورې کوم سیلونه چې د هغه سلیکټ کوو او موږ او تاسو ته انټر کوو. موږ تاسو ته د احمد د سالري ټوټل څرګند شو چې هماغه 2,70,000 افغانۍ کېږي. دوهمه پوښتنه که چیرته له موږ څخه وشي چې موږ ته د مې د میاشتې د ټولو کارمندانو د معاشاتو یا تنخوا کالکولیټ وکړئ یا راپور یې راکړئ یا مجموعه راته وباسئ، نو دا هم په هماغه طریقه باندې موږ او تاسې کولی شو چې په دغه 3 طریقو باندې د دې کالکولیشن وکړو چې لومړۍ طریقه یې اوږده سخته، دوهمه طریقه یې د فورمولې طریقه د اسانه او دریمه طریقه تر ټولو نه اسانه او ژر اجرا کېدونکې طریقه ده. نو موږ او تاسو کولی شو چې د ټولو کارمندانو د هرې میاشتې د کالم په پای کې باید موږ او تاسو یو د ټوټل سیل ولرو چې دغه سیل ما مخکې د مخکې نه ورته جوړ کړی دی. دغه موږ او تاسو د ټولو کارمندانو د هرې میاشتې د ټوټل رو ده چې په دې کې موږ او تاسو کولی شو د ټولو کارمندانو د هرې میاشتې ټوټل وګورو. په څه طریقه باندې موږ نه د پوښتنه کېږي او څه ډول موږ ورته ژر تر ژره پرته له دې نه چې وخت پکې ضایع شي یا ټایم پکې مصرف شي ځواب ورکولی شو. هغه فرضاً سوال د موږ نه وشوله چې موږ ته د ټولو کارمندانو د جنوري د میاشتې د معاشاتو کالکولیټ وکړئ، یو مجموعه یې راکړئ یا راپور یې راکړئ. نو موږ او تاسې له همغه طریقې نه استفاده کوو. لومړی طریقه اوږده ده چې مساوي، بیا وروسته هر سیل جدا جدا جمع کول او بالاخره موږ ته کالکولیټ یا جمعواري په لاس راځي. دوهمه طریقه موږ او تاسو کولی شو د فرمولې طریقه په دې باندې اجرا کړو. مثلا مساوي سم قوس شروع، مثلا د ټولو کارمندانو له احمد څخه نیولې بالاخره تر آخري کس پورې چې هر څوک دی د د معاشاتو سیلونه د ټولو یعنې همدغه کالم سلیکټ کوو، تر پایه پورې قوس بسته کوو او بالاخره انټر کوو. موږ او تاسو ته معلومه شوله چې موږ او تاسو د جنوري په میاشت کې د ټولو کارمندانو لپاره 3,40,980 افغانۍ مصرف کړي، یعنې د دوی معاشات هم ورکړي دي. اوس همدغه طریقه موږ او تاسو څه ډول کولی شو؟ اوس زه راځم د دې نه په اسانه طریقه باندې همدغه 3,40,980 افغانۍ وباسم. همغه طریقه چې مخکې مې درته کار کړله په همغه طریقه باندې یو ټرای کوو. مثلا راځم د موږ نه د جنوري د میاشتې د معاشاتو د ټوټل غوښتنه شوې ده، یعنې د موږ او تاسو د جنوري د میاشتې ټول معاشات څومره کېږي. نو بالاخره راځو د جنوري د میاشتې په لاندیني سیل کې یعنې د ټوټل په سیل کې کلیک کوو او له کیبورډ څخه الټ مثبت پریس انټر. ډېر په اسانه طریقه باندې پرته له وخت له ځای څخه موږ او تاسو وکولی شو چې هماغه ټوټل یعنې 3,40,980 افغانۍ وباسو. همدا ډول د فبروري د میاشتې الټ مثبت انټر، همدا ډول د بلې میاشتې الټ مثبت انټر. نو موږ او تاسې کولی شو د الټ مثبت په اساس باندې هر څومره کالمونه چې وي، هر څومره روګانې چې وي، د هغې د ارقامو کالکولیشن وکړو. تر بیا مو په نیکمرغه الله سپارم.